پاکستان بالاخره افغانستان ته محتاج شو. پنجابیان د څه لپاره کابل ته راځي؟ پاکستان څنګه زارۍ شروع کړي؟ پاکستان څنګه په سخت حالت کې قرار لري؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. پاکستانی دولت له نورې نړۍ سره د خپلو وګړو تګ راتګ بند کړی او د کرونا له امله اجازه نه ورکوي چې وګړي یې ولاړ او یا هم راشي. له همدې امله پنجابیان کابل ته پناه راوړي. وروسته له هغه چې پاکستان بهر ته د وګړو سفرونه بند کړل، اوس پنجابیان غواړي افغانستان ته اړ شي او د افغانستان له لارې غواړي چې نورې نړۍ ته ولاړ شي. دوی ویلي که افغانستان ویزې رانه کړي د سعودي ویزې مو ختمیږي او سخت زیان به ووینو. کله چې دوی په دې پوه شول چې بله لاره نه لري، نو سمدلاسه یې د افغانستان ویزو اخیستلو ته مخه کړه او غواړي له دې لارې تاوان را وګرځوي. دوی له تېرو څو ورځو را په دې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مخې ته ناست دي او د ویزو غوښتنه کوي. د پاکستان دغه وګړي وایي چې غواړي د افغانستان له لارې سعودي ته د خپلو کارونو لپاره ځانونه ورسوي، خو د ویزو ورکړې په برخه کې ورته سفارت پلمې جوړوي. دوی ادعا لري چې د سعودي ویزې ختمیږي او له سخت زیان سره به مخ شي. تر اوسه پورې ډیرو زیاتو پاکستانیانو افغانستان سفارت ته مراجعه کړې او غواړي له افغانستان څخه سعودي عربستان ته ولاړ شي. تر اوسه پورې د افغانستان سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي چې دې کسانو ته د ویزو د ورکړې په برخه باندې لګیا دي او که غواړي چې ډېر ژر دوی ته ویزې ورکړي. خو ویې ویل چې د کاري زیاتوالي له امله څه ناڅه ځنډ رامنځته شوی دی. تاواني پنجابیان اخر د غریب افغانستان ته محتاج شول. د افغانستان مجبوریت او د پاکستان د رعیت له ډېره وخته موږ ټولو ته معلوم و، خو داسې ښکاري چې مخ پر زوال پاکستان اوس په نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې یوازې د ژوند څو شیبې پاتې دي او اخر به غرق شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.